سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د شرعي سوالونو او جوابونو د خپرونې ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی مو کامیابي د دنیا او د آخرت نصیب کړه. راځو په سوالونو باندې پیل کوو. یو ورور سوال کړی دی، وایي د خسرګنۍ د خوا څخه مژور یا انګور څخه په کور کې د جبري خدمت اخیستل دا په شریعت کې څنګه دی؟ دا زموږ تاسو پښتانه دي، کم وخت چې یو ښځه را واده کړي نو بیا د هغې څخه د یو مزدورې د یو نوکرې کار اخلي. دا په پښتنو کې ډېر بد رواج دی، د بدمرغه. محترم وروره، زموږ او ستاسې د مذهب مشهور فتاوا در مختار سره د رد المختار چې شامي ورته وایي، کتاب النکاح باب النفقه، او همداسې فتاوای هندیه چې علما کرام عالمګیري ورته وایي، او په کتاب النکاح هادي النفقه کې، او همداسې په فتاوای حقانیه جلد 4 کتاب النکاح کې داسې ویل کیږي، وایي د شریعت د مخې پر مژور باندې د خپل خسر، خواښې، اخښې، اندرور د دې ټول خدمت کول شرعي فرض نه دی. د هغې په ذمه یوازې د خپل خاوند خدمت او د خپل کور پالنه ده. که خسرګنۍ ښځه په زور او جبر د ټول فامیل خدمت ته مجبور کړي، دا ظلم دی. البته که ښځه په خپله خوښه د اخلاقي ادب او احسان د مخې کوي، نو دا د ثواب دپاره دی، او په کور کې به برکت الله تعالی جل جلاله ورته حاصل کړي. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي د پلار د خوا څخه د لور د واده پر مهال ولور تویانه اخیستل، یا زموږ تاسې خلک ولور ورته وایي، تویانه ورته وایي د لوړې خوا خلک، او شریعت کې مهر ورته ویل کېږي. وایي دا اخیستل او شخصي مصرفول دا زموږ پښتنو کې رواج دی چې د خپل لور یا خور ولور چې راوړي، نو دا بیا دی په څوک ټکټر په رانیسي مزدوري په کوي، څوک موټر په رانیسي، څوک یو مځکه په ګرو کې، نو دا ټوله ظلم دی. محترم وروره، د پلار یا ورونو د خوا څخه د لور یا خور د سر پیسې د مهر یا ولور دا اخیستل او هغه په خپل ځان مصرفول په اسلام کې په مطلق ډول حرام دی او د جاهلیت د زمانې دود دی. د ښځې مهر او د واده پیسې یوازې د هغې خپل حق دی. پلار یوازې هغه پیسې اخیستلی سي چې بیرته یې پر لور باندې یا د لور پر کور باندې په سامانو باندې مصرف کړي. نور پلار یې شخصي ګټه نسي ورڅخه اخیستلی، ورور یې شخصي ګټه نسي ورڅخه اخیستلی. سورة النساء آیات نمبر 4 وَأُوتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، او همداسې رد المحتار کتاب النکاح باب المهر کې همدا موضوع داسې راخڅې ده چې ما تاسو ته وویل، او فتاوای محمودیه جلد 12 باب المهر کې همداسې وایي. یو بل ور سوال کړی دی، وایي د شرعي عذر پرته د خاوند څخه د جلا کور مستقل مسکن غوښتنه، که چیرې څو ورونه په یوه کور کې سره اوسیږي، سره استوګن یي، نو دا ښځه راسي د ناوې یا د میرمن خپل خاوند ته ووایي چې ما ته جلا کور راک، نو څنګه خبره ده په شریعت کې؟ محترم وروره، میرمن شرعي حق لري چې د خاوند څخه د داسې مستقل کور غوښتنه وکړي چې د خاوند د کورنۍ پلار، مور، ورونو مشترک یا ګډ تګ راتګ پکښې کې نه وي، او ښځه پکې خپل راز او وسایل خوندي ساتلی سي. خاوند مکلف دی چې د خپل مالی توان سره سم داسې ځای ورته برابر کړي. که خاوند توان نه لري، نو ښځه باید د ګډ ژوند په تریخوالي کې صبر وکړي. الله تعالی جل جلاله د صبر میوه ورکوي انشاءالله که دا صبر وکړي. هدایه شرح بدایه مبتدی کتاب النکاح باب النفقه، او همداسې بحر رایق شرح کنز دقایق کتاب النکاح باب النفقه همداسې وایي، او بدایع صنایع په ترتیب شرعي کتاب النکاح دا ټولو د الفاظ لیکلي چې ما خلاصه درته وویله. یو بل ور سوال کړی دی، وایي د خاوند او پلار د خوا میرمنې ته
د شرعي میراث نه ورکول. محترم وروره، په پښتني او افغاني ټولنه کې میرمنې ته د پلار یا مړه سوي خاوند د مال څخه د میراث نه ورکول د کبائرو ګناهونو څخه دي، یعنی لویه ګناه ده. دا د الله تعالی جل جلاله د قانون ښکاره سرغړونه ده. که څوک د خور یا لور حق په زوره خوري، لمونځ او روژې یې نه قبلیږي او د غاصبینو په ډله کې راځي. سورة نساء آیت نمبر 11 للذکر مثل حظ الانثیین هلته راځي. او همداسې په فتاوای هندیه کتاب الفرائض او دور مختار کتاب الفرائض کې داسې وایي لکه دا ما چې تاسو ته خلاصه وویله. یو بل ور سوال کړی دی، وایي د میرمنې د خوا د خپل پلار د کورنۍ سره د اړیکو پرې کولو باندې د خاوند د امر حکم. یعنی یو سړی خپل میرمنې ته وایي د خپل پلار د کورنۍ د خپل پلار او د کورنۍ سره چې اړیکې قطع کړي. محترم وروره، خاوند شرعاً دا حق نه لري چې خپله میرمن د هغې د مور او پلار یا نږدې خپلوانو محرمو د لیدلو او خبرو کولو څخه په مطلق ډول منع کړي. صله رحمي خپلوي پالل پر ښځه باندې فرض ده، البته که خاوند ته پوره ثابته سي چې ښځې پلارګنۍ د دوی کورنۍ ژوند خرابوي. یعنی که دا زما ښځه ولاړه سي هغه ژوند در خرابوي د خپلو وروڼو د خپلې پلارګنۍ ده، نو د فتنې د مخنیوي دپاره د تګ راتګ محدودولو امر کولی سي. چې ته هلته خپل په وروڼو په مابینځ کې د وریندارګانو په مابینځ کې فتنه واقع کوې، نو ته به پخوا چې په میاشت کې ورتللې اوس په 2-3 میاشت کې ورځې. نو دا یو سرزنش هم دی چې تر هغه وخته پورې چې دا سمیږي، بیرته هغه د جنګو څخه فارغه کېږي. رد المختار علی الدور مختار کتاب نکاح فصل فی نفقه او همداسې فتاوای خانیه کتاب نکاح باب النفقه او محیط البرهانی کتاب نکاح کې داسې وایي. یو بل ور سوال کړی دی، وایي د نوي ودونو محفلونو او کلتوري رواجونو مسائل نن سبا وایي په هوټلونو کې د ودونو د اسراف او د طعام د ضایع کېدو حکم. وایي دا څه شی دی چې هلته وایي ډول ډول خوراکونه پاتې سي او هغه غورځول کېږي؟ آیا دا په اسراف کې دي که نه دي؟ یا حکم یې په اسلامي شریعت کې څه دی؟ محترم وروره، نن سبا په ودونو کې د ګڼ شمېر بې ځایه مصارفو کول او په هوټلونو کې تر اړتیا زیات خواړه پخول چې وروسته په کثافاتو کې اچول کېږي سخت حرام دی. په اسلام کې تر ټولو بختور واده هغه دی چې مصرف یې لږ وي. د داسې محفلونو جوړول چې یوازې د شهرت او فخر دپاره وي د برکت د منځه تلو سبب ګرځي. سورة اسراء کې آیت نمبر 22 ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. الله تعالی وایي دغه مصرف کوونکي چې دي دا د شیطانانو ورونه دي. الله تعالی مصرف کوونکي اسراف کوونکي بې ځایه اسراف مصرف کوونکي دا الله تعالی جل جلاله څوک کړي دي؟ د شیطانانو ورونه. او همداسې مشکات المصابیح کتاب نکاح باب الولی فی النکاح هلته هم داسې وایي. او فتاوای رحیمیه 8 جلد کتاب الکراهیت کې همداسې الفاظ راغلي دي. او یو بل ور سوال کوي، وایي د ودونو په ښځینه مجالسو کې د فلم اخیستونکو کیمرامینانو شتون. اوس بیا دا روایت شوي دي چې څوک واده کوي نو کیمرامینان راولي دا واده د صحنه ورته ثبتوي. پردي لنډهرې پردي نارینه دا په د خپلو هوټلو مجلسو ښځو کې ایله کړي. نو وایي دا څنګه دی؟ دا مسلمان ورورو لکه چې د دغه څخه په عذاب دی. وروره، د ښځو په ځانګړو محفلونو کې چې هغوی خپل حجابونه لرې کړي وي د کیمرې کارول، فلم اخیستل، عکس اخیستل او د ویډیوګانو جوړول دا مطلق حرام دي، ځکه دغه ویډیوګانې وروسته پردي نارینهو ایډیټرانو یا د کورنۍ نورو غړو ته رسېږي. که چیرې کیمرمین سړی وي نو بالاتفاق د فتنې او نظر د حراموالي له امله دا کار سخت حرام دی او سخت جرم دی. صحیح مسلم کتاب اللباس و زینه باب تحریم النظر هلته پیغمبر علیه السلام د الفاظ کارولي دي چې حراموالي د نظر او د کتلو د نارینه ته پردي ښځې ته چې نارینه ګوري دا حرام دي. او همداسې دور مختار کتاب الحذر والاباحت فصل فی النظر واللمس
او همداسې فتاوی محمودیه 19 جلد کتاب الحذر والاباحت. یو بل ورور سوال کوي وایي د میرمن د خوا په ښاري ټکسیانو یا موټرو کې پرته د محرم څخه یوازې سفر کول، د مثال په توګه دا یو ښځینه ده د دې ځای څخه ځي بازار ته یا د بازار څخه راځي بیرته کور ته راځي، یا مثلا د یوه ښار څخه بل ښار ته یا د یوې ناحیې څخه بلې ناحیې ته تګ په ټکسي کې کول چې محرم نه وي ورسره، وایي دا څنګه دی؟ محترم وروره، د ښار په دننه کې د ضرورت د امله لکه روغتون، دندې یا مدرسې ته تلل، یا یوه ښځه معلمه ده مدرسې ته ځي یا ښوونځي ته ځي مکتب ته ځي، د میرمن دپاره په داسې موټر یا ټکسي کې کښېنستل جواز لري چې خلوت صحیحه یعنې یوازیوالی پکښې کې نه راځي او لاره امن وي، خو له ښاره بهر تر 88 کیلومتره زیات اوږد سفر له شرعي محرم یعنې خاوند، ورور یا پلار څخه په مطلق ډول حرام دی. صحیح بخاري کتاب التوحید باب قوله تعالی فلا تجعلوا لله اندادا، او همداسې هدایه کتاب الحج باب المواقیت، او فتاوی هندیه کتاب الحج. یو بل ور سوال کړی دی وایي د کور د سرپرست په اجازه د نجونو د خوا په مخلوطو ډاکټر او انجلۍ یو ځای دا خط بل ډول دی پوهنتونونو کې زده کړې داسې وایي په پوهنتونونو کې د الوکانو او د نجونو یو ځایوالي په سیم کې انشاءالله فکر کوم دغه به ورڅخه مراد دی، دا مخلوط ډول یا چې دې سره خلط وي سره ګډ وي الوکانو نجونې، دا څنګه دی په شریعت کې؟ محترمه وروره، د علم حاصلول پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، خو په داسې تعلیمي ادارو کې چې هلکان او نجونې پکښې کې یو ځای کښېني، بې پردې تګ راتګ وي او د اخلاط یا ګډون د عمله د فتنې ویره وي، نو زده کړې کول بیا ناجایز دي په داسې محیط کې. پلار یا خاوند ته روا نه ده چې خپلو اولادونو ته په داسې چاپېریال کې د تلو اجازه ورکړي. سورة احزاب آیت نمبر 3 او چې الله تعالی فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، او همداسې رد المحتار کتاب الحذر والاباحه داسې وایي، او فتاوی عثماني جلد اول د تعلیم بحث هلته کتلی سي. یو بل ور سوال کړی دی وایي د خوښۍ په محفلونو کې د هوایي ډزو کولو حکم څه دی؟ دا بیا اوس موږ په خلکو کې دا د وخت څخه رواج دی چې کوم وخت چې د یو محفل وي د خوشحالۍ واده کوزده یا د یو چا یو زوی پیدا سوی یا بل سنتي یعنې یو خوشحالي موجودي ډزې کوي خلک ټکان کوي، نو په ودونو یا د اخترونو په شپو کې هوایي ډزې محترم وروره کول دا شرعاً سخت منع او حرام دي، ځکه په دې کار کې 3 لوی مفاسد شته. لومړی د عامو مسلمانانو ویرول، هغه بیریږي د ټکان ولې وسول. دویم د بیت المال یا شخصي مال ضایع کول، که چیرې په ټوپک باندې ټک وسي خو نو بیت المال ضایع کوي، او که چیرې ټوپک ستا خپل نو شخصي مال ضایع کوي، او نن سبا دا کاغذي ټکان چې څوک رانیسي دا هم شخصي مال ضایع کوي، اسراف چې وکړي. او مخکې موږ وویل چې الله تعالی وایي چې اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي. او دریم د مرمیو د بیرته راغورځېدو د عمله د بېګناه خلکو د ژوبلېدو یا مړینې خطر شته. صحیح مسلم کتاب البر والصلة باب النهي عن المسلم عن الاشاره بالسلاح، چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې تاسو مسلمانانو ته اشاره په سلامه کوئ، دورې راکاږ شه یا دورې راوګرځېږه، په توپک اشاره ورته وکړې، یا تلاشۍ ته دلته راسه، یا مثلا څوک یو عسکر پولیس تلاشي کوي او دوی په سلا باندې توپک ورته وښوري چې قرار څه موټروان ته یا ودرېږه، دا د دې څه پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع کړې ده. نو دا څوک ټکان کوي په خوشحالۍ کې او د هغه مرمۍ بیرته راځي په دغه کلي کې مړ شي، دا خو ډېره بده ده. او همداسې اشباه النظائر قاعده لا ضرر ولا ضرار، چې نه ضرر او په اسلام کې نشته چې نه به خپل ځان ته ضرر رسوي نه به چا ته رسوي نور مسلمانانو ته رسوي. او فتاوی لجنة الكبار علما دا ټولو همداسې الفاظ ویلي دي. یو بل ور سوال کوي
وایي د بازار معاملاتو او د نوي کلتور مسائل په بازارونو کې د سوالګرو ګداګرانو دا فقیران یادوي، وایي د مسلکي کېدو حکم ریشهګو دا فقیران دومره زیات سوي دي چې مطلق یو ځای ودرېږي، بینډۍ رااخلي، رومیان رانیسي، بس 4-5 درته ودرېږي. نو دا چې اوس ته هر یوه ته یو لسۍ ورکړې چې 5 نفرې دا 50 افغانۍ، ته سودا نه 50 افغانو کوې او دا ستا په وسه نه ده پوره. نو دومره زیات سوالګران اوس ډېر سوي دي. وایي د دې حکم په شریعت کې څه شي دی؟ محترم وروره، د هغه چا دپاره چې روغ رمټ وي، د کار توان ولري او د یوې ورځې خوراک ورسره وي، سوال کول دا حرام دي. نن سبا چې کوم خلک سوالګري او فقر کوي، خپل مسلک یې ګرځولی دي او د خلکو د ترحم څخه ناوړه ګټه پورته کوي. هغوی حرام مال ټولوي او په قیامت کې به یې مخ بېله غوښې وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي څوک چې چاته د خیر لاس غځوي چې ته ما سره کومک وکړه، نو دغه خبرې چاته کول دا یو قسم حیا ده. نو دی چې دا حیا غورځولې ده، په ورځ د محشر به چې شي مخ باندې بې غوښه نه وي، دغسې بې هډوکي. نو دا یو قسم بدرنګوالی دی. نو د داسې خلکو سره مرسته کول هم د ټنبلۍ ترویج دی او جواز نه لري چې ته دا ټنبلي نور هم رواجوې. کومک مور سره کو پسې اخلي. صحیح البخاري کتاب زکات باب من سأل الناس تکسرا، او همداسې فتاوی هندیه کتاب الکراهیت باب صدقه تطوع، او فتح القدیر د ابن همام کتاب الزکات. یو بل ور سوال کړی دی، وایي د دکاندارانو د خوا د تاریخ تیر اکسپایر توکو او درملو پلورل خرڅولې، په شان یې در وخت تېر سوي بیا یې هم دی خرڅوي. محترم وروره، د دکاندارانو، سوداګرو یا درملتونونو د خوا د داسې توکو، عطاریو یا درملو پلورل چې نیټه یې چیرې سوي او د انسان روغتیا ته زیان رسوي، دا سخت حرام دی او خیانت دی. د دې لارې لاسته راغلي پیسې حرامې دي او د خلکو د مرګ او د ناروغۍ پیښېدل د دغه پلورونکي پر غاړه باندې دي. صحیح مسلم کتاب الایمان باب قول النبي صلی الله علیه وسلم من غشنا فلیس منا، چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چا چې خیانت وکړي اوبه راواچو د ګیلاس را ډک، چې چا خیانت وکړي هغه چې شي دی هغه زموږ څخه نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي زموږ څخه نه دی، یعنې پوره مؤمن نه دی، مسلمان نه دی، ځکه مسلمان خو داسې کار نه کوي چې ایکسپایر و خراب شیان مسلمان ته ورکوي. او همداسې بحري رائق کتاب البایع باب الخيار عیب، خیر عیب کې هم داسې راځي که چیرې یو شی تالانې وي، عیب چې پکښې پیدا کړي خو نه بیرته یې وړلی سي. او بدایع صنایع کتاب البیوع. او همداسې یو بل ور سوال کوي، وایي د هوټلونو او پارکونو د مالکانو د خوا د مجردانو، خپل منځي هلکانو او نجونو ته د کوټو ورکول، دا باید څنګه دي په شریعت کې؟ محترم وروره، د هوټلونو د مجران دپاره پرته د شرعي نکاح پاڼې یا نکاح خط تذکیرې څخه پردیو ځوانانو او نجونو ته د کوټو ورکول دا حرام دي، ځکه دا کار د زنا او فحشا په خپرولو کې مستقیمه مرسته اعانت دی پر حرام باندې. پر حرام ته ستا د خاص کومک دی، تاسو کوټه ورته جوړه کړې ده، هغه یو پردۍ نجلۍ رارې کړې ده، راسې وایي ما ته کوټه راکړه، ته ورته راسې خدای دې راوله، تا خپل 500 افغانۍ او 200-300 ته کېږي. نو چې د دې سره تذکیره نه وي، په تذکیره کې تخلصونه سره یو رقم نه وي یا نکاح خط ونه لري، باید څوک ځای ورنه کړي. او د هوټل داسې عاید دا هم خبیث دی، دغه پیسې لاسته راوړل چې دا هوټل والا کوي د دغه خراب لارو څخه، دې ته خبیث مال ویل کېږي، پاک مال نه دی. سورة مائده آیات نمبر 2 ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. الله تعالی څنګه وایي تاسو معاونت و کومک مه کوئ پر ګناهو، پر بدو کارو، پر دشمنۍ باندې. او همداسې در مختار کتاب الحذر والاباحت فصل فی البیع هغه هم داسې وایي. او تبین الحقایق کتاب الکراهیت هم داسې الفاظ یاد کړي دي. او یو بل ور سوال کړی دی، وایي په ادارو کې د واسطې سپارش د لارې د چا حق تر پښو لاندې کول، نو وایي دا څنګه دی؟ نن سبا د بده مرغه چې دا ډېر رایج سوي دي، رواج سوي دي. محترم وروره،
که واسطه یا سفارش د یو چا د حق د ترلاسه کولو دپاره وي چې په قانوني توګه د ده حق وي نو روا ده. خو که چیرې د واسطې د لارې د یو بل لایق او مستحق کس حق ضایع کیږي او نااهله ته پر دې دنده ګمارل راځي، نااهله شخص پر دنده ګمارل کیږي، نو دا کار رشوت او په امانت کې سخت خیانت دی. سورة نساء آیات نمبر 58 الله تعالی څنګه وایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله تعالی وایي یأمرکم زه تاسو امر کوم ان تؤدوا الامانات پر دې باندې تاسو ادا کړئ ورکړئ امانت الى اهلها خپل اهل. اوس یو څوک سم ډاکټر دی مثلا فیزیوتراپي دی، ته په دې ځای کې سوتومالوژي ورته رادی کړی یا نو هغه څوک دلته باید کامیاب شي چې دغه ځای اهل دی. یا مثلا په ښوونځي کې په مکتب کې یو څوک د ریاضي بس چې اعلان کړی دی تا هغه څوک روان کړی دی چې هغه فیزیک پوه دی مثلا، یا مثلا هغه پښتو باندې پوهېږي د پښتو معلم دی، ته واسطه کوي چې ورته باید دی کامیاب شي، نو دا خو هغه امانت اهل ته ونه سپاري. په همداسې بخاري کتاب العلم باب اذا اسند الامر الى غیر اهله چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کوم وخت دا کار و غیر اهل ته وسپارل شو تاسې د چی شي انتظار وکړئ؟ د قیامت انتظار وکړئ. او یو بل ور سوال کړی دی وایي د مړو په نومونو باندې د سړکونو بنسټونه او دروازې مالي رواجونه دا وایي دا په شریعت کې څه ډول دي؟ محترمه وروره د خیر غوښتنې او تکریم لپاره د یو صالح انسان یا عالم په نوم د ښوونځي یا روغتون نومول دا جواز لري، هېڅ پروا نه کوي. پر یو ښوونځي باندې مثلا دا د پلانکي بابا ښوونځی دی، د پلانکي عالم ښوونځی ده، د دې نوم پرې کښېږدي، هېڅ پروا نه کوي، هغه صالح شخص ښه سړی تېر شوی. خو که د دې کار هدف قومي تعصب تفاخر یعنی فخر یا د مړي څخه د بت جوړول وي نو دا په اسلام کې منع دي. مړي ته تر ټولو لویه ګټه د هغه دپاره د صدقه جاریه او دعا کول دي. دا په مکتب یې نوم کښېږدو، پلانکي نوم کښېږده، دا خو پیدا نه ورته کوي. صحیح مسلم کتاب الوصیت بابو ما یحلق الانسان من الثواب بعد وفاته. نبی علیه الصلاة والسلام داسې وایي چې څوک وفات شي نو چې سره ملحق کېږي، چې سره پاتېږي صدقه جاریه د پلانکي د څو شیان چې یاد کړي دي علم نافع دی. او رد المختار کتاب الصلات باب الجنائز او همداسې په توایت تارخانیه کتاب الصلات همداسې الفاظ ویلي دي. یو بل ور سوال کړی دی وایي د نوي ټولنیزو رسنیو او اخلاقي انحرافاتو مسائل، وایي د غیبت، بهتان او چغلۍ نوي ډیجیټلي بڼې دا ښکاره کېږي، ښکاره سوي دي. دا په شریعت کې څه دي؟ محترمه وروره د دوو کسانو ترمنځ د واټساپ یا میسنجر پټې خبرې سکرین شاټونه د بل چا د بدنامولو دپاره پر خواله رسنیو خپرول دا سخت حرام دي او افشای راز دا د امانت خیانت دی چې په اسلام کې مجالس د امانت په توګه دي او د چا د پټو خبرو ښکاره کول د منافقانو خصلت دی. سنن ابو داود کتاب الادب بابو فی افشاء السر، نبی علیه الصلاة والسلام په سر چې څوک افشا کوي ډېر سخت بد بدین وړل د هغه څخه نبی علیه الصلاة والسلام حتی منافق به هم بلی. نو یو څوک ستا سره دونه ملګری دی انډیوال چې دی په واټساپ کې خبرې سره کوي، ته بیا هغه سکرین شاټ اواخلې په فیسبوک کې شریک کوې یا بل چا سره شریک کوې، دا دغه نبی علیه الصلاة والسلام چې وایي چې امانت چې دی د مجالس چې د امانت چې باید څوک یې پټ وساتي، تا د نبی علیه الصلاة والسلام خبره ونه منله. او همداسې دور مختار کتاب الحذر والاباحت فصل فی الکذب والغیبت چې هغه د درواغو د غیبت کې دا راځي چې هغه ستا سره یو خبره کړې ده اوس بیا تا د غیبت پسې راخستی دي په ټولنیزو رسنیو کې چې رسوا کوي، نو دا چې سخت غیبت وکړي دا به الله تعالی ته هېڅکله نه وبخښي. او همداسې آداب شریعت لابن مفلح جلد اول. یو بل ور سوال کړی دی وایي پر فیسبوک او ټویټر د علماو او مشرانو په هکله بې ادبه کمنټونه لیکل
دا څنګه دي؟ دا بیا اوس بیخي رواج شوي دي. دا خلکو ته هر څوک اوس ښکنځل کوي، بجې خبرې کوي، سمې خبرې د بده مرغه زموږ د خلکو څخه اوس ټولې شوي دي. الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي. نو محترم وروره، د تنقید یا اختلاف په نوم پر سوشل میډیا باندې د خلکو سپکاوی کول، ښکنځل لیکل او د هغوی پټ عیبونه را برسېره کول دا حرام دي. دا خو نو پلانکی دا په جمهوریت کې دا ډول و، اوس په امارت کې عادي پلانکی رقم سوی دی. نو اوس ته بیا د کومې خوا څخه قاضي شوې د یو چا پرده څوک باید وکړي. اوس په نبي علیه الصلاة والسلام وایي که چیرې یو څوک ته ګرد شپه پر ګناه باندې ووینې، سهار یې بیا بد مه جنې وړه، ته بد مه جنې وړه، رسوا کوه خیمه، ته لا بد مه جنې وړه. ممکن د سهار خواته دغه شخص توبه ایستلې وي او الله تعالی قبله کړې یې هغه توبه یې. نو زموږ خلکو چې اوس دغسې یو څوک په ګناه ویني، اول خو عکاسي ورڅخه کوي، بیا د عکاسي درته ښکاره کوي چې دا مې ګوره ستا څخه وکړل، دی په خبرې چې ګوره ښه زهیر شه، بیا دغه دی نور ته وایي چې دا دې ولې دغه وکړه، توبه وباسه، کنې دا ستا ویډیو ما دا څه کړې ده. نو ویډیو خو نو فایده هم نه کوي، خو الله تعالی دې دی لیدلی دی. یا که چې بیا دا ګناه وکړه، زه به چې دا ویډیو بیا خلکو ته ښکاره کړم، یا بس په دغه جزیره وم، په داسې هر بیا په فیسبوک او په ټویټر او په پلانکي او په پلانکي کې پسې نشرېږي. نو دا د یو چا ګناه را برسېره کول دا سخت حرام دي. په حدیث کې راغلی دي چې د مسلمان ښکنځل کوونکی دا فاسق دی، او د کلام او د کیبورډ ژبه د خولې د ژبې غوندې مسؤلیت لري او انسان باندې حسابېږي. یو څوک وایي زه په تلیفون پر کیبورډ باندې مې هغه ته ښکنځل وکړه، دا هېڅ پروا نه کوي، لکه په خولې چې ښکنځل ورته وکړي، لکه هغه چې مخامخ درته ګوري ته ښکنځل ورته وکړي، داسې مثال لري. سورة قاف آیات نمبر 18 کې الله تعالی جل جلاله فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. او همدا صحیح بخاری کتاب الایمان باب خوف مؤمن داسې چې ان یحبط عمله، چې عمل به چی سي هغه به عباس ولاړ سي، هغه ښه کارونه چې د کړي دي هغه د منځ څخه ولاړ سي. او همداسې په تاوای هندیه کتاب الکراهیت د غیبت بحث کې داسې الفاظ راغلي چې ما اوس تاسو ته وویله. سوالونه ډېر راغلي چې خدای دې وکړي چې په دا څو دقیقو کې پوره سي. یو بل ور سوال کړی دی، وایي د ټوکې او خندا دپاره 5 کیمرې یا پرنګ پرانګ ویډیوګانې جوړول خو خیر راځو دا د ټوکو خندا دپاره ده. محترم وروره، هغه ویډیوګانې چې په بازارونو کې خلک په ناڅاپي توګه ویروي، یو څوک چې زه د پلانکۍ ادارې څخه یم، تازه بندي کوم او پلانکی کوم، چې وروسته بیا چې هغه جنګ ورسره شروع کړي خورا سره ځغلي، دا ویډیوګانې مې تاسې لیدلي. وروسته هغه سړی بیا ورته وایي چې ما ستاسې پټه عکاسي کول، هغه د کامرمین بیا هغه ته لاس وښوري، هغه را روان سي. نو دا د هغوی سپکاوی کوي یا ورته دروغ وایي تر څو ګټونکی پرې وخاندي او د یوټیوب څخه پیسې وګټي. دا حرامې دي. د مسلمان بیرول او د هغې د عزت سره لوبې کول په شریعت کې سخت جرم دی. کوم چې وبیروي هم چې درواغ ورته وویله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي سنن ابو داود کتاب الادب باب من لا یروع مسلما، او همداسې زواجر عن اقتراب الکبائر، او زجرونه چې دي هغه داسې، او همداسې فتاوی محمودیه جلد 19 د لوبو بحث هلته تاسو کتلی سئ. او یو بل ور سوال کړی دی، وایي په کورونو کې د سپوږمکۍ یا ډیش انتن او د فحشا د چینلونو لیدل حکم چیش دی. محترم وروره، د ډیش یا د تلویزیون کارول د خبرونو او ګټورو معلومات لپاره مباح دي، پروا نه کوي، خو په کور کې داسې کیبل یا ډیش لګول چې د فحشا، بېحیایي او د کفارو د کلتور خپرونکي وي، هغه چینلونه پکښې کې راځي، د کور د مشر دپاره دا حرام دي. د داسې وسایلو په واسطه د اولادونو اخلاق خرابول او امانت ضایع کول، چې تا خپل امانت ضایع کړي، سم دې سر ته نه ورساوه. سورة تحریم کې آیات نمبر 6 کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوموا انفسکم واهلیکم نارا. او همدا صحیح البخاری کتاب الاحکام باب قوله تعالی اطیعوا الله واطیعوا الرسول. او همدا فتاوی حقانیه
جلد 5 کتاب الحذر والاباحه. فکر کوم چې د نورو سوالونو راته پاتې سوله هغه به انشاءالله العزیز په راتلونکي کې په بله ویډیو کې به بیا ستاسو سره شریک کړو. الله تعالی جل جلاله دې تاسو ته حوصله درکړي، الله تعالی جل جلاله دې تاسو ته توفیق درکړي چې دغه ویډیو ټوله وګورئ تر پایه پورې. الله تعالی دې تاسو ته توفیق درکړي. زه دعا درته کوم او بیا ټوله پر ځان باندې عملي کړئ او که چیرې بیا دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ، الله تعالی جل جلاله جزای خیر په دنیا او آخرت دواړو کې درکړي.